نه په هنر کیږي، نه په دعا نه په هنر کیږي، عشق د سر لوبه د په سر کیږي. او زړه مې خوږیږي سترګې مه غړوه، زړه مې خوږیږي سترګې مه غړوه، د خوړو زلفو مو خطر کیږي. او ستا د کوڅې خاورې په سر بادوم، ستا د کوڅې خاورې په سر بادوم، په ما څه چل هر مازدیګر کیږي. او زه د هر ښکلي په واده تېروځم، زه د هر ښکلي په واده تېروځم، زما نه دا غلطي اکثر کیږي. او اوس هم زما او ستا د مینې ذکر، اوس هم زما او ستا د مینې ذکر کله ناکله په ګودر کیږي. او د ښایستونو د پسرلي په تمه، د ښایستونو د پسرلي په تمه، د محبت د فصل ګرد کیږي. او شپه د مینې په قصه تېروه، شپه د مینې په قصه تېروه، نورې خبرې به سحر کیږي. او زما صابره ستا د مینې په نوم، زما صابره ستا د مینې په نوم، ما سره هره ورځ شر کیږي، ما سره هره ورځ شر کیږي. سلامونه او پښتنه مینه د ژوندون راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو ته او د راډیو اوریدونکو ته، هغوی چې اوس مهال راسره د غره لمن ادبي خپرونه هم ګوري هم اوري. ډیره مننه قدرمنو لیدونکو، عزتمندو اوریدونکو چې د غره لمنې سره هر اونۍ تاسو یاستئ، هره خپرونه مو اورئ، هره خپرونه مو ګورئ. تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د غره لمنې کې اړیکې نیسئ، برخه اخلئ. ډیره زیاته مننه. کور مو ودان. دا د یو ځل بیا د غره لمن خپرونې وار راورسېده، او په غره لمن خپرونه کې نن هم داسې یو شاعر را سره میلمه دی چې تعریف ته ضرورت نه دی چې زه یې تعریف وکړم، ځکه تاسو یې شاعري اورېدلې ده، د کتابونه یې تاسو لوستي دي، او همدارنګه که په اجتماعي رسنیو کې اوس یې هم تاسو تعقیب کړی ده، په ټولنیزو رسنیو کې تاسو تعقیب کړی ده، یعنې که په هره برخه کې مونږ ووایو تاسو تعقیب کړی ده، تاسو لوستلی ده، او همدارنګه د هغوی شاعري مو تاسو اورېدلې ده، لوستلې ده. نو قدرمنو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې رفیع الله ریحان را سره میلمه دی چې دوی سره به د شعر او د ادب په هکله خبرې کوو، د دوی د ژوند نه به خبرېږو، تاسو به خبرو، د ادب په هکله به ترې پوښتنې کوو، او تاسو ته به معلومات درکوو، او همدارنګه غزلونه او نظمونه به ترې اورو. ریحان صاحب را سره دی. ریحان صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلی ژوندون راډیو ته. ډیره مننه. کور ودان. وایي زما دردونه په ډاکټرو باندې نه ښه کېږي، زما دردونه په ډاکټرو باندې نه ښه کېږي، هغه دې راشي چې هغې باندې مې زړه ښه کېږي، هغه دې راشي چې هغې باندې مې زړه ښه کېږي. او ګلرنګې ته یې هم لاسونو کې په شور شرنګوه، ګلرنګې ته یې هم لاسونو کې په شور شرنګوه، ستا د بنګړیو موسیقۍ باندې کاڼه ښه کېږي. یو ځل بیا دا بیت. مننه. ګلرنګې ته یې هم لاسونو کې په شور شرنګوه، ستا د بنګړیو موسیقۍ باندې کاڼه ښه کېږي. او چې زما او ستا دوستي سترګو کې اغزۍ غوندې ده، چې زما او ستا دوستي سترګو کې اغزۍ غوندې ده، ته رانه لاړه نه شي ګوره چې هغه ښه کېږي. او ماته چې مسکه شې په څنګ څنګ راته هم وګورې، ماته چې مسکه شې په څنګ څنګ راته هم وګورې، تنوګۍ ستا طبیعت ووایه په څه ښه کېږي. او بلا دې واخلم یاره بیا تبې نیولی یم، خو بلا دې واخلم یاره بیا تبې نیولی یم، خو ریحانه کېږده راته سر
په زنګانه ښه کېږي. واه ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ ریحان صاحب. تاسو نه ډیره زیاته مننه چې راغلی ژوندون راډیو ته او همدارنګه زموږ بلنه مو ومنله، زحمت مو وایستلو. هیله کوم کور مو ودان، تاسو دې هم راته آباد وئ. د ژوندون راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه له تلې سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې ټول به جوړ روغ د صحت او عافیت پر جامو کې پټ او د یوازیني څښتن تعالی پر خاورینه ځمکه به د عمل ساخت. مننه، خوشحاله اوسئ ریحان صاحب. را به شم پیل به له دې نه وکړم چې تاسو په شعر مین شئ یا د شعر په ښاپېرۍ مین شئ. داسې قصه یې راته وکړئ. شاعري یا شاعر حتما مین دی، څه په ښاپېرۍ او څه په شعر. خو په ټوله کې به ووایم چې هغه متل هم دی چې هر شاعر مین دی خو هر مین شاعر نه دی. نو شاعران په ټوله کې ټول مین دي. زه خپله په پښتو ادب، په پښتنو، په پښتو شاعرۍ باندې مین وم. زما لامل د شاعرۍ هم همدا مینه وه چې زه یې دې ته هڅولی وم تر څو زه شعر ولیکم، زه شعر ووایم او همدې ته ورته هغه پوهنځی ولولم چې په هغې کې زه کولی شم د شعر په لیکلو کې یا د شعر په نورو کالبونو کې زده کړې وکړم او زما مینه په شاعرۍ باندې وه. مینه دې په شاعرۍ وه، یعنې د شاعري تر څنګ دې کومه ښاپېرۍ نه وه؟ نه ښاپېرۍ خو نه وه خو په شاعرۍ مین وم. ډېر ښه. نو ریحان صاحب نه غواړي چې موږ سره شریک کړي؟ که نه غواړې قصه یې داسې لنډه ډول یې راته وکړه. نه بعضې خلک وایي چې زه یو مخاطب لرم د هغې لپاره شاعري کوم، بلکې زه مخاطب نه لرم. ما ټولنیزه شاعري کړې، د مینې هر ډول شاعري مې کړې ده. خو زه نشم اوس داسې ویلی چې ما د یو کس ته شاعري کړې. نه، ما په ټولو برخو کې شاعري کړې ده. د دې هدف هم دا دی چې زه په شعر مین وم. ډېر ښه. نو ریحان صاحب دا راته ووایي چې شعرونه مو زیات کومې چاته زیات لوستي دي؟ د خپل شخصي ژوند یا د ټولنې حالاتو ته یا هم عشقي شاعري مو کړې؟ ټولنیزه شاعري مې ډېره کړې. زما شاعري تر ډېره پورې یو تراژیدي رنګ لري. که ووایم چې د مینې شاعري هم ده پکې، د عشق شاعري هم شته پکې، همدې ته ورته سیاسي شاعري که ورته ووایو چې موږ په ډېری وخت ورته مثال د عدم تشدد وایو، د تشدد د برخې، حماسي برخې، ټولو برخو کې ما شاعري کړې. ډېر ښه. نو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو ریحان صاحب ګورئ. د ریحان صاحب شعرونه، نظمونه به په خپرونه کې واورئ. قدرمنو لیدونکو، ریحان صاحب تاسو لیدلی ده په ټولنیزو رسنیو کې او همدارنګه په رسنیو کې مو لیدلی. نو ریحان صاحب سربیره پر دې چې تاسو شاعري کوئ، راځئ تاسو خپله په خپله خوله اوریدونکو او لیدونکو ته ووایئ چې نور کومه برخو کې مو کار کړی؟ د شاعرۍ ترڅنګ چې ما شاعري کړې ده او لا هم روانه ده، شاعري کوم، لیکوالي کوم. د دې ترڅنګ د ژورنالیزم په برخه کې، د وایندۍ په برخه کې تقریبا 15-16 کاله کې چې په دې برخه کې د یو هیوادوال او د مینوالو په خدمت کې. ریحان صاحب تاسو یادوري وکړه چې د ژورنالیزم برخه مو لوستې ده او اوس په اوسني وخت کې له یوې رسنۍ سره هم کار کوئ. نو دا راته ووایه چې یو وخت کې دوه کاره چې هم رسنیو کې کار او هم شعر و شاعري کول ستاسو لپاره ستونزمنه نه وه که نه؟ ستونزمنه خو که ووایم چې نه ده، ځکه شاعري داسې نه ده چې د انسان نه ډېر وخت وغواړي. شاعري هر وخت کیدای شي. ډېری وخت چې زه شاعري کوم هغه داسې وخت کوم چې یعنی هغه وخت کې کوم مصروفیت نه لرم، مثلا د شپې لخوا یا کله کله سړی یو له یو څه نه متاثره کېږي، په هماغه وخت کې بیا شاعري کولی شي. نو شاعري چې موږ نه ډېر وخت وغواړي، 15 دقیقې الی 20 دقیقې، په دغه وخت کولی شو موږ یو ښه غزل ولیکو، یو ښه نظم ولیکو. د هغې نه نورو وختو کې خو بیا کولی شو د هغې نورو وختو کې خپل نور فعالیتونه کوو. نو تاسو راته وایئ څه نه متاثره سوي یاستئ ریحان صاحب؟ خو موضوعګانې خو بیخي زیاتې دي، بیا خصوصا زمونږ او ستاسو پر هیواد افغانستان کې چې د کلونو را تر اوسه پورې جګړې وې، بدبختۍ وې، جنګونه وو، نفرتونه وو،
اوس زما په نظر چې دغه لمن د جنګ او نفرت هم تر ډیره حده پورې ټوله شوې ده، امنیت راغلی. خو هغه وختونو کې به د مونږ چې متاثره کېدو هغه به د جنګ نه و، هغه به چاودنو نه و. باور وکړئ چې کله به مونږ د چاودنې غږ اورېدلو په مونږ به بد تاثیر کوو. هغه خو چې بیا له نږدې نه به مو کته هغه خو به بیخي سخته او زمونږ خو ورسره سریکار هم د همدې سره و، ځکه مونږ به دغسې یو مسلک انتخاب کړی و چې هغه ژورنالیزم و. د هغې لپاره به مونږ ورتلو، یا به مونږ خبر لوستو، یا به مو راپور جوړاوه. هغې ځای ته به حتما ورتلی. نو حتما بیا به نو بیګا ته که نور وس مو نه رسېدو، غږ مو تر چا نه شوی رسولی، دا مو کولی شي یو شعر په هغه سان ډول. ډېر ښه. نو ته راته ووایه شعر د دې کومو شیبو زیات ملګری ده؟ یعنې شعر ستاسو شعرونه کوم وخت کې ښه انډیوالي در سره کوي؟ بلا ډېری وخت د شپې لخوا باور کې داسې وخت راغلی چې د شپې 1 بجې 2 بجې دي، زه هم هغه د خوب په ځای کې یم. نو یو شعر مې ذهن ته راغلی چې په دې موضوع باندې شعر ولیکم. ما سره هیڅ هم نشته، قلم را سره نشته، کاغذ را سره نشته. نو ما یعنې په یو څه مې نشاني کړی کور په دیوال یا په بل چې دغسې یو څه سهار ما ته راحت چې زه یې ولیکم. هغه بیت خو خیر د شپې جوړ شوی ذهن کې، خو سهار چې بیرته همغه بیت، همغه فکر، همغه خیال، همغه تصویر زما په ذهن کې بیرته راوګرځي، بیا مې سهار هم لیکل. ډېر ښه، ډېر ښه. نو ریحان صاحب، هر شاعر د خپل شعرونو لپاره یو ځانګړی سبک لري که نه؟ تاسو راته ووایئ کوم سبک نه استفاده کوئ، کوم سبک مو غوره کړی خپلو شعرونو لپاره؟ رښتیا هم سبک ډېر مهم دی. شاعري چې څوک کوي هغه حتما باید سبک ولري. ډیری شاعران مونږ ګورو هغه د نورو شاعرانو په سبک باندې د هغوی په لاره باندې روان وي، د هغوی لاره تعقیبوي. خو که زه ووایم ما لا تر اوسه پورې د چا لاره هم نه ده تعقیب کړې. که وګورو موږ ښه نازک خیاله شاعران هم لرو چې د هغې له نمونې څخه زه د مشګاب حمید مومند یادونه کولی شم. نو زه کوشش کوم زه ځان ته یو خپله لاره پیدا کړم، یو خپل سبک ولرم چې څوک زما شعر ګوري دا ونه وایي چې دا یې په کوم سبک کې لیکلی دی. دغسې ما تر اوسه پورې فکر هم نه دی کړی چې زه د یو چا په سبک باندې لاړ شم، د یو چا لاره د تعقیب کړم. ولې کوشش مې همدا دی چې داسې شعر ولیکم چې ټولنه یې هم ولولي، خوند ترې واخلي او تر ډېره وخته پورې پاتې شي. لا مې کوشش همدا وي چې زه شعر د ادب لپاره ولیکم، نه شعر د خلکو لپاره. چې هغه شعر د خلکو لپاره هغه عمر نه لري، ډېر کم وخت وي. خو که شعر د ادب لپاره ولیکل شي هغه به دوامدار وي. ډېر ښه. نو قدرمنو اورېدونکو اړیکه لرو، ورځو د اړیکې په لور. بلې السلام علیکم، جوړ په خیر. ځان به ګورم خامخا یم لګېدلی. ځان به ګورم، ځان به ګورم خامخا یم لګېدلی، ستا د سترګو ګزارونه خطا نه دي. واه، یو ځل بیا. ځان به ګورم خامخا یم لګېدلی، ستا د سترګو ګزارونه خطا نه دي. سلامونه تا ته. ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. خورکۍ ښایسته باید د موږ سره شریک. ډیره زیاته مننه. نوم دې او کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ مننه، خوشحاله اوسئ. حسینه یم له کارتینو څخه. حسینه جانې ښه راغلې خپرونې ته. نو د غره لمن ادبي خپرونه پیل دی. ما سره په خپرونه کې رفیع الله ریحان میلمه دی. که کومه پوښتنه لرئ یا غوښتنه لرئ مهرباني. مننه، خوشحاله اوسئ. نو خپرونه مې نه وه تعقیب کړې. کولی شئ لنډۍ هم را سره ډالۍ کړئ مهرباني. ښه، یو څه به لنډۍ ډالۍ کوم. مونږ یې اورو. ککړې کول مې پوره نه کړو، ککړې کول مې پوره نه کړو، ستا د چاړه زما د غاړه وي مینه. او هر ځای کې غلی غلی ناست، هر ځای کې غلی غلی ناست یم، په مخ څپېړې د انسانه را کړي دینه. او چې غنم رنګ جانان را یاد شو، تاسو په شمول میدانوالي جنت ته. او چې غنم رنګ جانان را یاد شو، قراره شپه وه په سلګو جړېدمه.
د ښه خپرونه وه چې ښه اورېدونکي بس الله زما ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. د نن چې اړیکه مو ونیوله او لنډۍ مو موږ سره شریکې کړې. باقي تاسو ته ښه وخت، ښې شېبې ولرئ. قدرمنو اوریدونکو، د غره لمن خپرونه دوام لري، خو د خپرونې په دې برخه کې ورځو یو لنډې شانتې دمې ته بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. وای تا د قرآن تا د قسم وهي، تا د قرآن تا د قسم وهي، که ملامت هم ما د هم وهي. بیا هم سلامونه او درنښت د ژوندون راډیو تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو. د غره لمن خپرونه دوام لري. زه شکیب احمد یم او په خپرونه کې را سره رفیع الله ریحان میلمه دی. تاسو نه ډېره زیاته مننه چې خپرونه مو تر دې دمې واورېدله. ریحان صاحب را به شو دې پوښتنې ته چې اوسني بدلونونه په ادب او فرهنګ څه اغېزه لري؟ که ووایم هر بدلون پر شعر او شاعرۍ باندې اغېز اچوي. خو دا خو لوی بدلونونه دي چې اوس مهال کې موږ او تاسو یو سیاسي بدلون ولیده. دې واقعیت پر شعر ادب باندې ډېر تاثیرات واچول. که موږ وګورو یو وړو تاثیراتو ته، موږ په کال کې 4 موسمونه لرو، یعنی هر موسم پر شعر او ادب خپل تاثیر لري. که موږ د پسرلي موسم ته راشو، هغه شاعران چې د ژمي له موسم نه راتېر شوي وي، په ژمي کې به د یخو شپو څخه متاثره وي، د یخو شپو شعرونه به لیکي. خو پسرلي کې چې کله شنه چمنونه، ګلان، خوشبویانې ګوري، حس کوي، به د دوی هغه فوکس ټول په دې باندې چې په ګلانو باندې یو څه ولیکي، په ښې خوشبویانو باندې څه ولیکي. د خزان په موسم کې بیا نو د همغه خزان د پاڼو د دې نه د ژمي یخو شپو ته راشي، بیا د ډسمبر شپې یو څه په دې حتمن تاثیر به اچوي په شپو کې ناست اوسي شاعرانو، شین چای هم ورته وي او سره له ممیزو بادامو سره بیا ناست شعرونه لیکي که نه؟ نو تاثیرات بیخي ډېر لري حتما. ډېر ښه. نو ریحان صاحب، تاسو ادب د ادب لپاره یا هم ادب د ژوند لپاره غواړئ؟ ادب خو لومړی خپله ژوند دی. بیا زه چې غواړم، زه هم د ادب لپاره غواړم، هم د ژوند لپاره غواړم. ډېر ښه. نو تاسو ځکه ژوند هم خپل ادب دی او ادب هم خپله ژوند دی، دواړه یو معنا ده، دواړه یوه خبره ده. ادبیات د ژوند کولو په معنا دي. ډېر ښه. ریحان صاحب، ټپیز مو هم لیکلی دي یا نه؟ ټپیزو سره څنګه؟ متاسفانه خوښېږي مې، خو شکر الحمدلله چې نه راته یاد یې ونه مې لیکلی. ډېر ښه. خیر، د ریحان صاحب کتابونه چاپ شوي دي، تاسو به هم لوستي اوسي، لیدلی به اوسي. ریحان صاحب کله خو راشه که نه، دا کتاب مو چې کله ولیکه، څه انګېزه درغله، څه فکر درغی چې د دې کتاب نوم دا کې دی؟ کله راشه، کله خو راشه. زما لومړی کتاب ایمازه شعري ټولګه وه. بیا د هغې نه وروسته چې دومه شعري ټولګه چې په هغې کې ما نظمونه و په ټوله کې، نو بیا د ملګرو ما د نوم ځان سره لیکلی و، زما خوښ شوی و ایمازه او دا کله خو راشه. بیا تر ډېره پورې دغه ملګرو هم زه دې نامه ته وهڅولم چې یو خو دا نوم ورباندې کېږده چې لومړی د مزه دی، هغه کې خو ورته وایي چې مزه وایي شاید تللي وي، راشه په دې کتاب نوم کېږده چې کله خو راشه. نو بیا دوی خو خیر د شاید ډېری کسان ترې د یو مخاطب فکر واخلي چې دا به یو څوک وي، هغې ته به وایي چې کله خو راشه. خو نه، زه بیا ډېرې معناوې د دې نه اخلم چې چاته زه وایم چې ته راشه. نو انګیزه دا وه چې زما د نظمونو ټولګه پوره شوې وه او زما کوشش هم همدا و چې زه یې چاپ کړم، او بل د خلکو غوښتنې هم همدا وې چې ستا د نظمونو ټولګه باید چاپ شي. دې ته ورته کله چې یو شاعر یو څه لیکي، د هغې لویه هیله همدا وي چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې هم سمبال شي. نو ما هم غوښتل چې دا دومه شعري ټولګه یا د نظمونو ټولګه دا هم چاپ کړم او تر خپلو مینوالو او خلکو پورې ورسوم. ډېر ښه. نو ریحان صاحب، ته خو هم راشه او د دې نظمونو کتابونو نه د یو نظم موږ سره شریک کړه، سمه ده؟ ته خو راشه. زه وګورم نظم درته وایم چې په اوښلنو سترګو تا له خدایه غواړم، په اوښلنو
سترګو ته له خدای غواړم دواړه لپې مې د خدای په لور دي پورته څو زندۍ ساګانې ستوني کې راپات یو ته نه راګورې اوس هم زموږ لور ته پوښلنو سترګو ته له خدای غواړم که هر څومره د غرور په آس سپره وې زه دې هیر یم او که غم در سره نشته لا ماښام نه وي ته بل رقم ویده وې پوښلنو سترګو ته له خدای غواړم د ترینو وجود مې رمنې ته چیرته په دوزخ د تنهایۍ کې یم لوېدلی ما له دغه عذاب خلاص کړه راشه بیرته پوښلنو سترګو ته له خدای غواړم مګر ته د یوسفي حسن خاونده ما په دغه موسیقي عذاب کې سیزي چې بنګړیو نه لاس ډک کړې تر مړوند پوښلنو سترګو تا له خدای غواړم مګر ته د یوسفي حسن خاونده ما په دغه موسیقي عذاب کې سیزي چې بنګړیو نه لاس ډک کړې تر مړونده پوښلنو سترګو تا له خدای غواړم او په تک د عذابونو له هر څه خورم تسلسل که د ساګانو وي همداسې شاد نن سبا کې ځان در پسې وخورم یو ځل بیا دا باید تسلسل که د ساګانو وي همداسې شاید نن سبا کې ځان در پسې وخورم ډېره زیاته مننه ریحان صاحب خوشحاله اوسئ ډېر ښایسته نظم مو موږ سره شریک کړ ریحان صاحب زیات شاعران دي چې په خپل شعرونو کې یو لفظ زیات کاروي که نه تاسو په خپل شعري ټولګه مو چې چاپ کړی یا هم نور غزلونه شعرونه مو لیکلي دي په هغې کې مې کوم الفاظ زیات کارولی ده زما په شاعرۍ کې دوه لفظونه چې ډیر کار شوي لومړی چې بیخي زیات کار شوی شاید زما که ووایم پر سلو کې که پر لسو غزلونو کې د تنوګۍ لفظ نه نور په هر غزل کې د تنوګۍ لفظ شته دی او د هغې نه وروسته چې ما ډېر کارولی دی هغه د ګلرنګ لفظ دی چې دا مې هم ډېر کارولی ډېر ښه نو د ګلرنګ لفظ د زیات کارولی دی نو ریحان صاحب دا راته ووایي چې نظم مو زیات لیکلی یا نثر نه نثر مې دومره نه دی لیکلی لا تر اوسه پورې یو کتاب مې لیکلی دوه کتابه چې هغه یو تکمیل شوی هم دی یا بل هم د تکمیلېدو پړاو ته رسېدلی دی او د نظم په برخه کې خو چې زما دوه کتابونه لا چاپ شوي دي او د دې ترڅنګ نور هم شته دي خو لا ټول شوي نه دي چې هغه هم چاپ شي نو که ووایم چې نظم مې ډېر لیکلی نظر ډېر ښه نو ریحان صاحب تاسو هم چندان او ستاسو په شان نور شاعران هم چندان د نظمونو نه غزلونه زیات لیکي علت پکې څه دی یو خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شاعر ذوق له کوم فورم سره دی د ډیرو شاعرانو ذوق د غزل فورم سره وي او اوس که وګورو خلک له نظم نه غزل هم ډیر خوښوي که هنرمندان راواخلو هنرمندان اکثریت وخت غزل خوښوي او هغه خپل هنر په هماغه استعمالوي یا ډیری وخت هنرمندان غزل انتخابوي هماغه وایي خلکو ته یې رسوي خو د نظم برخه ډیره کمه رااخلي نو اکثریت شاعران بیا کوشش کوي چې هغه برخه راواخلي د کومې برخې چې په اوس وخت کې مینوال زیات چې هغه د غزل برخه ده د غزل برخه واقعیت چې مینوال اوریدونکي او لوستونکي ډیر لري نظر د نظمونو برخو ته خو زه بیا خوشحاله په دې یم چې زه هغه څه لیکم چې که نن ډیر لوستونکي ونه لري خو هیلهمندي مې شته چې شاید په وروستیو کې شاید څو کاله پس دغه برخه مینوال پیدا کړي خلک یې ولولي چې هغه د نظمونو برخه ده او په دې برخه کې ما کوشش کړی دی چې د غزل سره نیمایي په نیمایي ما نظم هم لیکلی ډېر ښه نو ریحان صاحب دا چې د خپرونې هم د پای شیبې دي راځو ستاسو یوه خواږه خاطره د ادبي او فرهنګي ژوند نه اورو بلغې به یو لنډ پیغام دی اورو ژوند د ټول خاطرې دی او زه یو خاطره چې ما اوس په یاد کې ګرځي زه یو وخت کې په یو رسنۍ کې مې کار کوه چې
بیا ادبي خپرونه وه نو میلمه شوی وي نو نه میلمه نه ما خپله پرزنټ خپله کوربه وی. بله نو هغه خپرونه کې چې کېناستم نو فکر مې نه پوهیم کم خوا وه د سټوډیو موبایل بند و نو زه تقریبا خپرونه 1 ساعت خپرونه وه تر 25 دقیقو پورې ما شعرونه ولوستل ډیره مې شمیره اعلان کړله ما لې زنګ نه راځي خو وروسته له 25 دقیقو چې ما وکتل موبایل بند و د زما یو خاطره وه نو ډیره زیاته مننه ریحان صاحب قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې خپرونه مو واوریدله خپرونه مو ولیدله تاسو نه ډیره زیاته مننه در بیا چې زه شکیب احمدزی له بلې خپرونې سره ستاسو درنو چوپړ ته حاضرېږم تر بیا ښې چارې خو مخکې له خدای پاماني د ریحان صاحب یو پیغام اورو ډیره مننه کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړ زما پیغام ټولو هیوادوالو ته هغه څوک چې زما غږ اوري او ویني مو دې ته زما پیغام دا دی چې تاسو لومړی اسلامیت ته لومړیتوب ورکړئ او د دې ترڅنګ انسان او انسانیت قدر وکړئ مینې ته احترام وساتئ تر بیا ښې چارې ښه وختونه ولرئ د خدای په امان